ولې او یا ولې نه ناروغیږئ؟ د خپل وجود د دفاعي سیستم په اړه دلته پوه شئ. ژباړه ډاکټر نجیب ویال. ډیری ځلې انسان د ځینو مضرو شیانو په خوړلو، څښلو، تماس کې کیدلو او وجود ته د دننه کیدلو په صورت کې بیا هم نه ناروغیږي، چې لامل یې د انسان د وجود دفاعي سیستم دی چې د میکروبونو، مضرو بکټریاوو او ویروسونو پر وړاندې مبارزه کوي. دفاعي سیستم ته په انګلیسي کې امیون سیستم وایي چې له دوه برخو جوړ دی. لومړی انیټ او دویم اډیپټیو. انیټ هغه لومړنۍ برخه ده چې هر هغه څه چې د وجود په ارګانیزم پورې تړاو ونه لري پیدا او تشخیص کوي یې. انیټ بیا دویمې برخې یا اډیپټیو ته لارښوونه کوي چې مضر او مزاحمت کوونکي څیزونو سره وجنګیږي. له پښتورګو څخه ځانګړي د وینې د سپینو کرویاتو حجرې چې د ډندریټک سیلز په نوم یادیږي او د دفاعي سیستم د انیټ برخه ده د وینې د جریان په مرسته د لیمف غدو ته معلومات لیږدوي. لیمف غدې چې د اډیپټیو برخه ده د ټي سیلز په نوم ځانګړي حجرې لري چې په دوامداره توګه د لیمف غدو او وینې ترمنځ په حرکت کې دي او پر وجود د برید او حملې خبر رسوي. د ټي سیلز دننه نورې کوچنۍ حجرې شته دي. د ټي سیلز دننه کوچنۍ حجرې دي چې وجود ته د بیګانه څیزونو په داخلېدو د دفاعي سیستم غبرګون تر کنټرول لاندې ساتي. ډندریټک سیلز له ټي سیلز سره یو ځای کیږي، د اغېز کوونکو په نوم نوې حجرې جوړیږي او په پایله کې وجود د دفاع حالت ځان ته غوره کوي. هغه معلومات چې له وړاندې د ډندریټک سیلز په وسیله ټي سیلز ته ورکړل شوي وي د هدف او برید لاندې نیول کیږي. دغه حجرې په ډیره بیړه د مضر د دننه شوي عناصر د له منځه وړلو عملیات پیلوي. د انسان دفاعي سیستم په بشپړ ډول د بهرني دننه شوي عناصر پر وړاندې پوره غښتلی دی، خو که چیرې د دفاعي سیستم پورته دوه برخې سره همغږي نه وي او یا دا چې د امیون سیستم اغېزمن شوی وي نو بیا مضرو شیانو ته ځواب نشي ورکولی. د یادونې ده چې د انسان د وجود غښتلتیا په خپله د دفاعي سیستم غښتلتیا ده چې د ښه خوراک، آرام او استراحت کولو د ناروغیو پر وخت د درملنې پر اساس ساتل کیدی شي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.